الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. بوړو وړو شان وکنه نو روزه ته باور وکوله کوله دلته وتاک را نږدې ده له دغه وتاکه څه د ماښام شی پاتېږي سهار وخت بیا دی راکوي هغه زه ځینې وړم. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر، ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر، أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء. الله جاجاني زړه مراتونه حاصل. آمین یا رب العالمین. الله دا غیرت کور دی پاکی اوسی افغانان زمون، دا افغانستان زمون، دا افغانستان زمون، دا زمونږ پت زمون عزت نوم او نشان زمون، دا افغانستان زمون، دا افغانستان زمون. کانی لالو نادی دختی گل نادی، کانی لالو نادی دختی گل نادی، دختی گل نادی، دختی گل نادی. ساتي د سر په بدلا کی سربازان زمون، دا افغانستان زمون، دا افغانستان زمون. دا د غیرت کور دی پاکی اوسی افغانان زمون، دا افغانستان زمون، دا افغانستان زمون. دا زمونږ پت زمون عزت نوم او نشان زمون، دا افغانستان زمون، دا افغانستان زمون. دا د دنګو غرو وطن، دا د سردرو وطن، دا د دنګو غرو وطن، دا د سردرو وطن، دا د سردرو وطن، دا د سردرو وطن. زالو د پامیر او هندو کوش کې د زمریان زمون، دا افغانستان زمون، دا افغانستان زمون. دا د غیرت کور دی پاکی اوسی افغانان زمون، دا افغانستان زمون، دا افغانستان زمون. دا زمونږ پت زمون عزت نوم او نشان زمون، دا افغانستان زمون، دا افغانستان زمون. دا د ننګ ډګر لري زړونو کې اثر لري، دا د ننګ ډګر لري زړونو کې اثر لري، زړونو کې اثر لري، زړونو کې اثر لري. دی په هر ډګر کې ملا تړلي شزلمیان زمون، دا افغانستان زمون، دا افغانستان زمون. دا د غیرت کور دی پاکی اوسی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو ستړي مسی په دې هیله چې جوړ وو خوشاله به یاست. رب العزت جل جلاله ما بعد سوکاله او خوشاله ولره. دوستانو بیا هم موږ لس کسیزه مرسته لرو او لس غریبان دا مرټور کړي دي او د خدای جل جلاله په عظیم فضل باندې د خپل هغو مؤمنانو سره به کومک او مرسته وسي چې هغوی واقعا مستحق غریب او بېوزله او بېوسه وي. دوی هم انشاءالله جلاله لس کسان موږ به اناونس کړو او دوی سره به انشاءالله لنډه مرکه کوو بیا برنامه ختمو. مرسته الحمدلله یوې مور کړې ده. نو تاسو بیا راته حساب کړئ چې دا به څومره د دوی لس کسیزه مرستې خدای جل جلاله دې همدغه مرسته قبول او منظوره کړي او رب جل جلاله دې موږ او تاسو توفیق راکړي چې د خپلو غریبو وطنوالو سره کومک او مرسته وکړو. یو شی چې هر ځای تغیر کو
نو په هغه اندازه باندې هلته ډېر خلک وي، خو بس خدای جل جلاله دې رحم وکړي، الله تعالی دې مشکلات حل او فصل کړي، خدای جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د خپلو مظلومو وطنوالو سره کومک او مرسته وکړو. غریب خلک دي، بېوزله او بېوسه او بېکسه خلک دي، او موږ او تاسو باندې لازمه ده چې په داسې سخت حالاتو کې د دوی لاسنیوی وکړو او د دوی سره کومک او مرسته وکړو. نو هر پکیج د 3,500 افغانۍ دی، 10 پکیجونه دي او د 10 مؤمنانو لپاره. راځي دا خیریه کاروان کې زموږ سره ملګري سي تر څو رب جل جلاله راضي سي. جزاکم الله خیرا. دا د غیرت کور دی پکې اوسي افغانان زمون، دا افغانستان زمون، دا افغانستان زمون، دا زمونږ پت زمون عزت نوم او نشان زمون، دا افغانستان زمون، دا افغانستان زمون. کانی لالو نادي دښتې ګل نادي، کانی لالو نادي دښتې ګل نادي، دښتې ګل نادي. دوستانو بیا هم ښه راغلاست له دغه جڼې څخه بل شروع. السلام علیکم. ستړي مه شئ جڼې، څنګه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ ژوند په خیر دی؟ خیر دې په نصیب شه خدای دې مکس باندې مرګ عمر دې څنګه دی ژوند، څنګه دی؟ زما چیچی 3 دانې چیچیان مې شهیدان سوي چې دغه کیسه کور ته راته راغلی دی، نه د وتلو یم نه جوړ یم، د زړه والونه مې بند دي، شکره هم یم. دا کیسه کور ته راته راغلی، کور مې کتلی د یتیمانو ډک دی، دغه مرسته یې راسره کړې. زه د وتلو نه یم چې زه ووځم مسلمان ته ودرېږم. خوراک مو چای و ډوډۍ دي چې ترخې چای راورسېږي، تر خوله مو تېر دي. د الله سره راضي یم چې یو وچه ګوله راورسېږي. د الله سره راضي یم، الله دې نسي راسه ناراضه. نو ستاسې کامیابي دې خدای راولي، رزقونه دې الله درکړي چې پر کونډه و پر یتیم و پر غریب مهربانه سي. الله دې تاسو ته اجرونه. دا ستاسو حق و، یوې جاڼۍ مرسته کړې ده، د هغې مرسته هم درته رارسولې ده. الله دې جاڼۍ ته یوه زونه د ورکړي، الله دې دین و دنیا سمه کړي، چې دا وایي الله دې هغه ورسره آمین. د زړه مرادونه دې حاصل سي چې دې داسې مرسته زموږ سره کړې ده، د دې دې د زړه مراد حاصل سي. موږ بېچارهګان یو، موږ بېوزلي یو، بېولا یو، موږ هېڅ شی پر دې دنیا نه لرو. 3 الفان مې 3 سره پاک خدای رضا خلصي. بس الله دې هغوی ته مغفرت وکړي، الله دې تاسو ته د زړه صبر درکړي. دا ستاسو حق و، دعاګانې کوئ. مور کور مو چیرې دی؟ کور مو په لو، نن دلته سبا هلته، زه یې کور نه لرو. اوس په لو والي کې پرته یم، د دا جنازک تر کوټې چې چیرته چپه لاس ته موټر شویي ده، د دا موټر شویي په کوڅه کې پای ته بس دا ستاسو حق دی، ویس الله دې تاسو ته اجرونه الله دې د برکت که، الله دې تاسې ته ژوند ور وبخښي، ستاسې دې خدای نیستي نه راولي، تاسې ډېر ښه زموږ سره کوي. الله دې تاسو ته اجرونه الله دې جانې د زړه مرادونه د حاصل. آمین یا رب العالمین. الله دې تاسو ته اجرونه. آمین. السلام علیکم. ستړي مه شئ صاحب، څنګه یاست؟ په خیر اوس خیرت دی؟ رب فضل. ته څنګه یې؟ مریض خو نه یې؟ الحمدلله خیر ده، نصیب شو د رب فضل. ژوند څنګه دی؟ بس شکر ده، الحمدلله د خدای مهرباني ده. کور دې چیرې دی چې کاکا؟ کور مې ډبره پله سره. ژوند څنګه دی؟ ژوند په پښه باندې معیوبه یم، د خوارۍ بچی نه لرم، د 1 نیم کال زوی لرم، د یو 5-6 کالو لور لرم، نور پر دنیا هېڅ نشته. ژوند دومره ژوند دی، د نن تر دغه ځایه راتلم، 1 نیم سل افغانۍ ماله بل یوه په کار دې راخیستې ده، تر دغه ځایه رالم. دغه مې ژوند ده، دغه مې حال ده. په کور کې څو تنه یاست؟ 4 تنه یاست؟ 4. په وړو شیان و که نه و؟ نو روزه ته باور وکړه هلکه وله، دلته وطاق را نږدې ده، له دغه وطاقه څه د ماښام شی پاتېږي، سهار وخت بیا دی راکوي، هغه زه ځینې وړم. خدای دې تاسو ته اجرونه درکړي، الله مو عزتمن ولره. دا ستاسو حق درته مو رسولي، خدای جل جلاله دې په دغه روژه کې ستاسو لپاره دغه توفیق کړي. انشاءالله که بیا بل چا موږ سره وخت مرسته وکړو، که د خیر سره کومک سره سمه ده. خدای هم ونازوه، خدای هم ونازوه، خدای دې ورته ته توفیق درکړي، خدای دې ورته ته اجر درکړي. آمین. که الله دې تاسو ته اجر درکړي. سلامت اوسئ. السلام علیکم. حاجي صاحب ستړي مه شئ. څنګه یې؟ ښه یې؟ خیرت دی؟ صحت ښه دی؟ روژه څنګه ده؟ تیریږي لمر دا عمر شپې دې لنډېږي او تیریږي. عمر دې تېرېږي نه؟
داسې ورځې شپې نن بیا دا دې څومره روژه ده نه داسې ټولې شپې ورځې الله تعالی داسې تېروي خدای جل جلاله دې موږ ته بخښه وکړي خدای جل جلاله دې موږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې وخت د نورو خلکو سره موږ او تاسو خپله کومک وکړو امین ژوند څنګه دی نمزمانو ما تمامت دی تمامت حاجي صاحب ژوند څنګه دی وړو غوړي شان په کور کې وکنه نه بلا که شی لسته شی لونه کلرم یو الک مې دی هغه په پښه باندې به خوري روژه خو ډېره نه غمیږي یا تر اوسه نه ده راباندې غمېدلی نسوار کې یا شی عمل ممل نه کوم ماشاءالله دا روژه کې پر ما باندې بیخي نسواریان نه پېښېږي یا تر اوسه شی عمل نه کوم سلامت څه دا ستا حق درته مر رسولې دعاګانې کوه السلام علیکم ستړي مه سه حاجي صاحب څنګه یاست بخیر یاست کور دې چیرې دی حاجي صاحب د کوریا په سرای کې پروت یم کور په مراجعات کې دی مراجعات کې دی ژوند څنګه دی ژوند بس الحمدلله لس تنه یادګاري راپسې ده زه روزانه کوم په دا چوک باندې او ټکې ورځ روزانه پیدا کړم یا نه کړم پیدا بالا مازدیګر کور ته روان یم په کور کې دې وړو غوړي او چای او بوره او پلمېټ او پیاز او پټاټې دا شان وه یا شی لا نه لرم هغه الله چې تشته وزونه درکړي خدای مو مخوار و خدای چې نور هم وس قدرت درکړي چې د مظلومانو سره تاسې کومک وکړي خدای دې تاسو ته هم ډېر اجرونه درکړي الله چې وزونه درکړي تاسې چې د مظلومانو سره کومک کوي آمین که دا مرسته هم یوې جاڼۍ کړې وي ساسر یې کړې د موږ تاسو په دعاګانې ورته مننه الله جاڼۍ ته جنتونه په نصیب کړي الله جنت خواري ستاسې سره آمین د ټولو مسلمانانو سره الله دې تاسو ته الله مو کامیابه کړه خدای مو مخ وړو الله مو جن دنیا سم کړي ستړی مه سه جانې څنګه یاست بخیر یاست کور مو چیرې دی جانې کور په لوواله کې لوواله کې دی که موږ د کریه کور مو والا نن دلته سبا ته نن ژوند څنګه دی ژوند بالا بس د الله سبا بار بار راځي الله جنت سره ناراضه بالا خپله ګزاره ده کوي ما لاستاني چې ماله پسېږي الله زه خپله د بل د کور کارم کوم لیکانم خرڅوم بالا چې خدای تعالی چې ستاسو سره نستې نه راولي الله دې عمر ژوند خدای سره درکړي الله دې دغه ځای په ښه درولي چې تاسې وجه والا ته مخ سي بل ته مشاس آمین یا رب العالمین چې تاسې دوم د غریبانو د یتیمانو د کونډیانو سره یو ښه کوي او مدد سره کوي خدای دې تاسو ته ماجر درکړي سلامت اوسه الله دې قدرمن او معزز ولاړ دعاګانې کوم ټولو مسلمانانو ته بالخصوص چې مرسته کړې دعاګانې درته کو خو دې درته کو کور درته دعاګانې کو د هغه ځای په ښه جاله ورولي چې وجه والا ته مخ سي بل ته شاس الله دې د ټولو مسلمانانو سلامت اوسه خیر اوسه دوستانو برنامه په خلاصو په دې خاطر باندې چې تلوار دی موږ چې ځای تغیر کړیم دی خو بس بیا هم ډېر مشکلات دي نو په هر صورت باندې دا ونننۍ برنامه لس کسیزه مرسته د خپلو غریبو وطنوالو هیوادوالو سره پر تاسو مو غږ دی چې راځي ټول زموږ سره په دې خیریه کاروان کې ملګري سي د مور کوچنی وړکۍ او دغه په حساب باندې کوچنی نهاد دی راځي چې دغه نهاد یو ملي نهاد کو او دغه څخه دومره مرستې خلکو ته ورسوو چې زموږ او تاسو دغه ذهن او فکر او دغه زړه او ایمان د ټول آرام وي نو تر بلې په برنامې پورې چې تاسو درنه چوپړ ته راځو در پروژمات پریم پرستر خالق لا یزال متعال رب جل جلاله مسپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا غیرت کور دې پاکي اوسي افغانان زمون دا افغانستان زمون دا افغانستان زمون دا زمونږ پت زمون عزت نوم او نشان زمون دا افغانستان زمون دا افغانستان زمون کانی لالو نادي دختې ګل نادي کانی لالو نادي دختې ګل نادي دختې ګل نادي دختې ګل نادي ساتي د سر په بدلا کې سربازان زمون دا افغانستان زمون دا افغانستان زمون دا د غیرت کور دې پاکي اوسي افغانان زمون دا افغانستان زمون دا افغانستان زمون دا زمونږ پت زمون عزت نوم او نشان زمون دا افغانستان زمون دا افغانستان زمون دا د دنګو غرو وطن دا د سردرو وطن دا د دنګو غرو وطن دا د سردرو أحب الوفاء بشتى الصور أحب
وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر. ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر. أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر. ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر. أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. الروابي وعند القمر. ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر. أقول